دوی جملې درته جوړومه ښې جملې دي مهمې جملې دي زده کړئ خو هیله کوم چې مثبت او ښه ځایونو کې ترې استفاده وکړئ که درته مشکل جوړ شو زموږ ذمه وانه په الماني ژبه چاته څنګه وایي ته ډېره ښکلې یې په الماني ژبه داسې وایي اصطلاح ده Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. ته ډېره ښکلې یې بله جمله ده وایي زه تا خوښوم زه تا خوښوم په الماني ژبه په دې طریقه وایي دا طریقه صحیح طریقه ده ich stehe auf dich Ich stehe auf dich. Ich mag dich هم وایو خو دا صحیح طریقه دا چې وایي ich stehe auf dich بله جمله ده وایي ته ما ډېر خوشحالوي یا تا زه ډېر خوشحاله کړم په الماني ژبه داسې وایي Du machst mich so glücklich Du machst mich so glücklich ته ما ډېر خوشحالوي یا خوشحاله دې کړم دا جملې دي دوستانو درته جوړوم زه علم ته باید زده کړو خو استفاده کول یې زموږ او ستاسو په لاس کې دي چې کوم ځای کې ترې استفاده کوو صحیح ځای کې یا غلط ځای کې هر ځای هر شی مثبت او منفي اړیکې لري او کولی شي مثبت ځای کې استفاده کوي